دا چې د ای آر ډي درس ډېر مهم دی. تېر لیکچر کې موږ تاسو وویل نو غواړو چې ای آر ډي سره لږ ډېر وخت تېر کړو د ای آر ډي په جوړولو کې، د ای آر ډي په مفاهیمو په پوهېدلو کې، ځکه په ډیټابیس کې یا ډیټابیس انجینیرینګ کې مهم درس دی انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام صحیح جوړول دي. کله مو چې انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام صحیح جوړ کړه په دې معنی چې ستاسو ډیټابیس یاد دی، تاسو اوس په ډیټابیس کې صحیح ډیټا سټور کولی شئ. چې ډانچه یا سکیما یې سمه نه وي نو ډیټا په هغې کې هېڅکله هم سمه نشي راتلی. کله چې سکیما د ډیټابیس صحیح وه، ای آر ډي مو صحیح جوړه کړې وه، په هغې کې انټیټیان یې صحیح وي، په هغې کې اټریبیوټ صحیح وو، په هغې کې ریلیشنشپ صحیح وو، نو زموږ ټول هر څه جوړ دي. هغه زیربنا چې ورته وایو زیربنا مو سمه ده، نو بیا په هغې کې ستونزه نه راځي. تېر لیکچر کې تاسو ته ما د کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس یا د کمپیوټر ساینس لپاره د خبرونو چې کوم ډیټابیس دی د هغه ای آر ډي تاسو ته ما اسایمنټ درکړی و، تاسو ته ویلو چې دا تاسو جوړ کړئ. هیله ده چې ټولو همدغسې یو څه ای آر ډي جوړه کړې وي او د هغې په خوا کې مو خپل نومونه لیکلي وي او بیا سیکشن دا شي نه هم ورسره پی ډي اف ته مو اړولي او زما تر شنبې پورې ما ته راولېږئ چې زه پوه شم چې هو تاسو په خپله جوړ کړي دي او تاسو په خپله په هغې کې تکلیف مو باسلی ده. او بله مهمه خبره دا ده چې په دې ای آر ډي کې څومره نوټیشنز دي، څومره لیکنې دي، څومره که کوچني دي که غټ، په هر یو نقطه باندې تاسو باید پوه یې، ځان مو پرې پوه کړی وي، نو بیا به ووایي چې یاره تاسو ای آر ډي سره څه نه څه بلد دي. دویم په هغه ټولز کې که هغه تاسو ډایا یوز کوئ چې اوپن سورس ده، یا تاسو ویژو یوز کوئ چې د مایکروسافټ پروډکټ ده، یا کایو یا امبریلو چې هغه هم اوپن سورس دي، تاسو د هر سافټویر چې یوز کوئ یو ایم ایل ځینې ډیاګرام جوړولو لپاره ځینې سافټویرونه یوز کوئ، نو د هر یو چې وي خو باید په اقلا په یو باندې ځان پوه کړئ چې تاسو پکې ډیاګرام صحیح رسم کړلی شي. راځو بیا د سی ایس این ډي بي ډیټابیس ته. په دې کې څو شیونه ډېر مهم دي. لومړی پکې زه انټیټیانې ګورم. یو انټیټي پکې ارټیکل دی چې ریکټینګولر شکل باندې زه ښیم، دویم انټیټي کورس دی، او درېیم انټیټي اتور ده، او څلورمه ټاپک. دغه څلور انټیټیانې موږ جوړې کړې دي. پنځمه انټیټي بیا وروسته له دغه ریلیشنشپ نه جوړېږي. میپینګ کې به وایو راتلونکي کلاس کې موږ تاسو چې کله میپینګ وایو بیا به هلته وایو چې موږ څنګه دغه ای آر ډي ټیبلو ته میپ کوو یا ټیبلو ته یې اړو. صحیح ده؟ نو موږ سره فعلا څلور انټیټیز دي چې ریکټینګولر شیپ کې ښودل کېږي، نوم یې په مابین کې لیکو. سمه ده؟ او اړیکې د دې دواړو د ارټیکل او د اتور ترمنځ اړیکه رایټس ده، د ارټیکل او د ټاپک ترمنځ از اباوټ اړیکه ده، او د ارټیکل او د کورس ترمنځ ریلیونټ فار اړیکه ده. موږ سره درې ریلیشنشپ دي پکې. صحیح ده؟ څلور انټیټیانې او درې ریلیشنشپ دي. او نو زموږ چې ای انټیټیز پکې څلور دي، آر یا ریلیشنشپس پکې درې دي، او ډي یا ډیاګرام هم دغه یو ډیاګرام ده. سمه ده؟ ډېر ښه. لومړی راځو د ارټیکل چې کوم اټریبیوټس دی هغه ګورو. ټول اټریبیوټس نورمال اټریبیوټ دی، یو آی ډي کی اټریبیوټ دی یا پرایمري کی دی، ځکه ولې انډرلاین ده. ډېر ښه. دویم اتور ته راځو. ډسپلی نیم یې نارمل اټریبیوټ دی یا سمپل اټریبیوټ ده، سمپل ورته هم وایي او نارمل هم وایي. او یوزر نیم چې کوم دی کی اټریبیوټ دی یا پرایمري کی ده، انډرلاین ده. کورس ته راځو. هغې کې شارټ نیم او فل نیم دواړه پرایمري کی دي یا دواړه کی اټریبیوټ دي. کله چې اټریبیوټ یا کی زموږ له یو نه زیات اټریبیوټ شي هغې ته بیا موږ کمپوزیټ کی وایو. نو شارټ نیم او فل نیم دواړه چې سره یو ځای شي دی نو یو کمپوزیټ کی جوړېږي. یوازې یوې کی نه ده، دواړه کی دي، یعنې کمپوزیټ کی ده، دواړو نه کمپوز شوې ده. ټاپک یو اټریبیوټ دی، هغه هم موږ سره څه شی ده، هغه موږ سره کی اټریبیوټ ده. سمه ده؟ په دې معنی چې دا پرایمري کی ده، په دې کې نارمل یا سمپل اټریبیوټ نشته. لومړی ریلیشنشپ یا لومړی اړیکه یو اتور، ون اتور د اتور خواته یو ده، ون اتور رایټس مینی ارټیکل، ان مینی ده، ان یو اتور راجګېږي او ډېر ارټیکل لیکي. په داسې حالاتو کې اوس په یو ارټیکل دوه کسان نشي شریک کېدلی، ځکه موږ ته لیکلي چې اتور به یو وي، ارټیکل به زیات لیکي. که زه وایم چې موږ سره دوه یا درې لیکونکي یو ارټیکل کې شریک کېږي، شریک کېدلی شي په ریل لایف کې، خو په دې ار ډي کې هغه صحیح نه ده. ولې؟ ځکه د اتور خواته یو ده، موږ چې اتور به تل یو وي او ارټیکل زیات لیکلی شي. ډېر بل لازم موږ د یو ټاپک
به د ډیر ارټیکل به د یو ټاپک لپاره یا د یو ټاپک په اړه به ډیر ارټیکل لیکل کیږي. نو دلته هم موږ نشو کولی چې یو ارټیکل د دوه یا درې ټاپکو لپاره ولیکو. نه، ټاپک به یو وي، ځکه دلته ARD کې موږ سره دی خواته کارډینلیټي ریشیو یو دی او دی خواته n یا منی ده، یعنې د یو ټاپک لپاره به ډیر ارټیکل لیکل کیږي. سمه ده؟ ډیر ښه. بل د ارټیکل او د کورس ترمنځ چې کوم اړیکه ده، نو موږ وایو چې زیات ارټیکل د زیاتو کورسونو لپاره لیکل کیږي یا د زیاتو کورسونو لپاره ډیر ارټیکل مناسب دی یا ریلیونټ دی. صحیح ده؟ نو موږ سره دلته درې ریلیشنشپ شو. ضرور نه ده چې د کورس نه به ټاپک سره هم اړیکه وي، یا کورس نه به اتور سره یا له اتور نه به ټاپک سره. نه، زموږ دغه ټول څومره انټیټیان چې دي ټول یو بل سره کنیکټډ دي یا وابسته دي. نو موږ وایو چې زموږ دغه ARD انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام سم دی. سمه ده؟ کله چې په ARD پوه شو بیا دې نه ټیبل یې جوړول بیا وروستۍ مسله ده، راتلونکي درس کې به وي. زمونږ دلته یو بله ARD ده د کمپنۍ لپاره، لږ به د غټ شپ کې وښیو. د کمپنۍ لپاره یو ARD ده، شکل نه غټه ښکاري خو ډېره خوندوره او ډېره ښایسته ARD ده. دا به انشاءالله یادوو، په دې به صحیح ځان پوه کړو. لومړی انټیټي ما سره امپلوی ده، کارمن. یو کمپنۍ کې به خامخا کارمندان وي. ډېر ښه. دویم انټیټي موږ سره ډیپارټمنټ ده. په دې ډیپارټمنټ کې به کارمندان کار کوي که نه؟ نو ځکه چې یو کمپنۍ کې کارمندان کار کوي، خامخا یو ډیپارټمنټ کې به کار کوي. صحیح ده؟ بل په دې کمپنۍ کې پروجیکټ دی. هر ډیپارټمنټ به ځینې پروجیکټ کنټرولوي. هر ډیپارټمنټ به ځینې پروجیکټ کنټرولوي. صحیح ده؟ نو یو انټیټي پکې پروجیکټ شو. بل دغه امپلوی چې کوم دی ورکس آن پروجیکټ، دغه امپلوی به د پروجیکټ لپاره کار کوي. نو امپلوی هم له ډیپارټمنټ سره اړیکه وه، امپلوی هم له پروجیکټ سره اړیکه ده. صحیح ده؟ او employee works on project, employee works for department, employee manage department. د employee او د department ترمنځ دوه اړیکې دي. یا موږ وایو چې د employee به د department لپاره کار کوي، ځکه works for اړیکه ده. او بله ده چې employee manage department. د هر department یو employee به امیر وي که نه، یا رئیس به وي. نو د employee او د department ترمنځ دوه اړیکې دي. یعنې موږ تیر درس کې هم ویل چې د دوه انټیټیانو ترمنځ دوه اړیکې هم کېدلی شي. صحیح ده؟ ډېر ښه. یو بل اړیکه د امپلوی او د ډیپنډنټ ترمنځ ده. ډیپنډنټ موږ سره ویک انټیټي ده، ځکه موږ ویلو چې یو به په ډبل لاین باندې موږ ښیو. بل موږ ویلو چې په ویک انټیټي کې موږ پرایمري کی نشته، نو دلته هم نشته. صحیح ده؟ دغه یو نوم چې لاندې ډاټ دی، دا نیم دا پارشل کی ده، نیمه کې د یوازې نیم د ډیپنډنټ لپاره نشي کېدلی چې هغه کی ممکن ده، ځکه نیم کېدای شي دوه درې کسان په یو نوم وي. خو د امپلوی چې کوم اړیکه ده، نو د کمزوري ټیبل سره اړیکه هم کمزوري ده. نو زمونږ دغه چې کوم ریلیشنشپ دی دا هم ایډنټیفاینګ ریلیشنشپ دی، زمونږ کمزوري ریلیشنشپ دی، ځکه کمزوري سړي سره انډیوالي یا ملګرتیا هم کمزوري، زمونږ د ملګرتیا هم کمزوري ده. او دا نیم چې کوم دی دا نو پارشل کې دی، یوازې هیڅ نشي کولی. کله چې د امپلوی دغه SSN یا سوشل سیکورټي نمبر ورسره یو ځای کېږي، د ډیپنډنټ ټیبل لپاره بیا د نیم او د امپلوی SSN دا دواړه به د دې لپاره کی جوړېږي. سمه ده؟ دا د بله اړیکه زمونږه امپلوی له خپل ځان سره اړیکه لري. تیر کلاس کې موږ ویل چې یونري ریلیشنشپ یا ریکرسیو ریلیشنشپ له ځان سره یو امپلوی چې کوم دی یو سپروایزر سپروایز کوي، منی سپروایزي. نو یو کس راځي کېږي ډېرو کسانو ته سپروایزینګ کوي یا ډېرو کسان کوي، اړیکه له خپل ځان سره ده. نو ځکه دې ته موږ یونري ریلیشنشپ وایي یا ریکرسیو ریلیشنشپ ورته وایي. او دلته چې کوم د امپلوی او د ډیپارټمنټ ترمنځ اړیکه ده، دوه انټیټیانې پکې شامل دي، یو ده ځکه ورته دغه باینري وایي. همداسې منیج چې کوم اړیکه ده د امپلوی او ډیپارټمنټ ترمنځ، دا هم باینري ده. نور ټولې اړیکې باینري دي. ټرنري یا انري پکې نشته، ځکه کې موږ وایو چې له دونه زیات هغه چې کوم دي دونه زیات انټیټیانې چې په یو اړیکه کې شامل شي، هغه ته بیا موږ انري یا ټرنري یا فورمري داسې ریلیشنشپ وایي. خو دونه زیات ته بیا موږ انري وایي. سمه ده؟ بل به پکې خاص انشاءالله شی نه دي. اټریبیوټ ته راځو. د امپلوی SSN چې کوم دی دا پرایمري کی ده، ځکه انډرلاین دی. برث ډیټ، سیلري او سیکس یا جنډر دا درې نارمل اټریبیوټ دي. اډرس هم نارمل دی. نیم چې کوم دی دا کمپوزیټ اټریبیوټ ده. کمپوزیټ اټریبیوټ په دې معنی چې یو اټریبیوټ له زیاتو اټریبیوټونو نه جوړ شوی وي، نو ځکه دې اټریبیوټ ته موږ کمپوزیټ اټریبیوټ وایي. نیم، فرست نیم، میډل نیم او لاست نیم. نو موږ وایو چې موږ سره اټریبیوټ امپلوی کې نیم کمپوزیټ اټریبیوټ ده. بل راځو
ډپارټمنټ ته په دې کې نیم او نمبر دا دواړه کمپوزیټ کې دي، دواړه دغه دي، دواړه پرایمري کی دي، دواړه کی اټریبیوټ دي، دواړه چې سره نیم او نمبر دواړه یو ځای شي بیا موږ وایو چې دا دواړه نه کمپوزیټ کې جوړ شوي. او لوکیشن ډبل لین کې موږ ښودلی دی ته وایو موږ مولټي ویلیډ اټریبیوټ. مولټي ویلیډ په دې معنی چې یو نه دا ډپارټمنټ کې دی چې کابل بانک دی فرض وکړه، لغمان کې برانچ لري، په جلال آباد کې دوه ځای لري، یو په مخابراتو چوک کې یو د چشمه خانجي کې، صحیح ده، کله چې په قلی اردو کې یو برانچ وي، یو بل ځای کې یو برانچ وي، ګمبيري کې یو برانچ وي، هغه لوکیشن یې زیات دی، په دې خاطر موږ دا مولټي ویلیډ اټریبیوټ نیولې. بیا کله چې میپینګ کوو دلته بیا ځان ته جدا بل ټیبل جوړو، صحیح ده. نمبر اف امپلایز موږ سره ډیرایوډ اټریبیوټ دی، ځکه چې دا موږ له امپلای نه پیدا کولی شو چې موږ سره کوم امپلای په دې ډپارټمنټ کې کار کوي. فرض وکړه احمد په دې ډپارټمنټ کې کار کوي، ریسرچ ډپارټمنټ کې، فرض وکړه یا اداري ډپارټمنټ کې، محمود هم د ریسرچ ډپارټمنټ کې کار کوي، حامد هم د ریسرچ ډپارټمنټ کې کار کوي، نو درې کسان په ریسرچ ډپارټمنټ کې کار کوي مثال. نو نمبر اف امپلایز ته اړتیا نشته موږ له امپلای نه پیدا کولی شو، ځکه د موږ ډاټ ډاټ نیولې، څه معنی چې دا به په ډیټابیس کې د لپاره موږ کالم نه جوړو، په یارډي کې خایو. یو بل شی چې نوی دی دلته دغه ریلیشنشپ په خپل دغه لري، سٹارټ ډیټ لري، سٹارټ ډیټ لري. نو کله چې موږ بیا میپینګ کوو که د امپلوي اس اس ان یا پرایمري کې موږ د ټیبل ته راوسته دغه چې کوم اټریبیوټ دی ریلیشنشپ کې دی دا هم ورسره یو ځای راځي، صحیح ده. بیا به موږ وایو چې 1 to 1 ریلیشنشپ کې موږ د اکټیو یا د فاعل چې کوم پرایمري کې دی هغه موږ د مفعول یا د پسې خواته وړو، نو دغه سٹارټ ډیټ هم بیا دلته راځي، دا بیا وروستي مسایل دی وروسته به انشاءالله وایو، سمه ده. یا دلته تاسو وګورئ په امپلویز او د پروجیکټ ترمنځ چې کوم ترمنځ اړیکه ده ورکس آن many to many relationship ده. many to many relationship چې کله راځي ته به موږ ځان ته ټیبل جوړو، نو ورکس آن ته موږ ځان ته ټیبل جوړو، د پروجیکټ پرایمري کی هم ورته راوړو، د امپلوي پرایمري کی هم ورته راوړو، د دې یو د خپل اټریبیوټ دی. نو ورکس آن ټیبل کې به څو کالمونه وي؟ درې، یو د دې ټیبل د امپلوي پرایمري کی، یو د پروجیکټ ټیبل پرایمري کی، او یو خپل اټریبیوټ، سمه ده. پروجیکټ کې اټریبیوټ نیم او نمبر دا هم دواړه کمپوزیټ کی دی، دواړه پرایمري کی دي، چې یو نه زیات شي موږ ته کمپوزیټ کی وایو. او لوکیشن دلته صرف موږ دلته مو لوکیشن مولټي ویلیډ راخیستی، ځکه په زیاتو ځایونو کې هلته لوکیشن صرف موږ یو ځای لیکو، یا جلال آباد یا کابل، زیات پکې نه لیکو، که زیات لیکو بیا مولټي ویلیډ دا هم اخلو. دلته کنفیوز نشئ چې ولې مونږ ته لوکیشن یو لیکل دلته مو ډبل، دلته مولټي ویلیډ مو اخیستی او دلته موږ دغه اخیستی د څه وایي سمپل اټریبیوټ. یا سیلري تنخواه، دلته موږ صرف اټریبیوټ اخیستی دی، که صرف او صرف موږ دا ګورو چې 8000 تنخواه، که یو سړي 2 ورځې کار کړی 8000 تنخواه ورته لیکو، که 10 ورځې غیر حاضر 8000 تنخواه ورته لیکو، ځکه اټریبیوټ مو اخیستی. که بیا غواړو چې نه سیستم زموږ فولي کمپیوټرایز وي، بیا سیلري ته ځان ته ټیبل جوړو، جدا ټیبل ورته جوړو، صحیح ده. بل دغه چې کوم اړیکه ده دا همدې ټیبل نه بیرته همدې ټیبل ته راغلی ریکرز شو، بیا به ووایو چې د دې پرایمري کی او فارن کی دواړه به همدې ټیبل ته لویږي، سمه ده. او نور داسې په دې ټیبل کې نوي خاص شی نشته دی. نو راځو مخکې ځینې نور ایرډي به هم وایو. دغه د دې چې کوم کمپنی ډیټابیس دی دې لپاره زه اس کیو ال باندې کار کوم، اس کیو ال جوړوم د دې ایرډي عملی بیا تاسو ته به زه ولیږم، کله مو چې بیا زمپ یا ومپ یا لمپ یا ممپ کې کار کاوه، یا مو په اس کیل ما اس کیل انسټال کړئ، اس کیل سرور مو انسټال کړه، هغې کې بیا تاسو د کوډ نه استفاده کولی شئ، هلته عملي پکې تاسو لیدلی شئ، په دې کې ډیټا اچولی شئ، دنه ډیټا راخیستلی شئ، دې سره هر څه کولی شئ. تاسو پریکټس لپاره کمپیوټر ساینس نیوز ډیټابیس ته هم اس کیل جوړ کړی، تاسو ته مې ولیږه، دې ته هم اس کیل جوړم، تاسو ته یې لیږم. راتلونکي نورې ځینې پروژو ته هم زه اس کیل فایلونه جوړوم، تاسو سره شریکوم چې تاسو پکې عملي کار وکړئ.